سبیل خان: شونډې دې ولې داسې و چې دا ډېرې ورځې کېږي نه وایې حالونه، چې د زړه حال درته بیان کړم نور مې زیاتېږي یاره د زړګي دردونه. سر مې خلاصېږي چې مین یې، شونډې دې وچې د بل چا د غمه دینه، څه وکړم زړه مې نه صبرېږي، ماته یادېږي د شیرین جانان یادونه. محبت څه کړې بد نصیبه، محبت د سړي ژوندون تباه کوي نه، ما محبت لیدلی نه په مینه مینه یې کتل تباه یې کړه. باسه ډېر درې زبردست او په زړه پورې ډېر زبردست. نجیب ترین او نجیب ترین خو ماشاءالله ډېر شاعري ده. نجیب ترین ما باندې ډېرې سندرې ریکارډ کړي دي، کومه یو داسې ولرې چې داسې سایره یاد کړم. خدای یقین وکړه لکه د سایبیل خان به مخکې و چې دا ما سره مخکې ډېر سپورټ زما کړي دې زمانه لکه ایډیا کې انفالو شوی وو په ناغرضو کې بیا راغلي من انفالو شوی وم. قدردان دي موږ ته، دغه زموږ مینوال دي، دغه موږ ته قدردان دي. قدردان وای جانان زما په سر جانان دی، که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به شینه. نو موږ که هر څه یو د خپل کتونکو، د خپل مینوالو، د خپل سپورټورو په سر یو. جار سندره تاسو 400 کسان یې ملګرو ډبل ټیپ کوئ، ټول شیشه وټکوئ شاباس ټول ډبل ټیپ وکړئ. او تاسې 900 کسان یاست ټول شیشه ټکوئ. ته دا دته ګوره لاس لکه د مار راته شوروي، لاس اخوا دېخوا خوځوي راخوځوي. مسکان یې څو ټپې ووایه داسې وکړئ قرار زار راکړئ، زه به زار وخورم قرار به مړه سم. تر دا اوسه چې ما ویل دا ټپې نه ولې دا څه شوې غلط کمنټ مه کوئ، میوټ کوئ مولکان وګورئ ښه. او ښایسته ښایسته کمنټ یې کوئ. ډیټول باندې وینځه ډیټول نه دا شی مو تر اغستې په دې املي دومره خطرناک مارکر دی په دې شي باندې ملا نه دی. دا پرېږده دې شي باندې ته دا پرېږده دلته واوره خبره واوره. پنشمنټ راته وکړه ګیم تر څه ګټلی. د څه شي پنشمنټ وکړم؟ اب ګیم د نه ما ګټلې پنشمنټ په ما کې شام لکه چې ډیته شوی او ډیته شوی ورته ګوره ټیشو ته وګوره چې ورته کش کړی دی مخته. لکه دا پنشمنټ ما ته ډېر ګران پرېوتو د 200 خو مې ټیشو خراب. عقل دې در باندې توره شپه سي ورته ویمینځه. مله دا څنګه مارکر دې راکړی و صحیح ده والله. والا ډېر ښه یې کړي دي صحیح دی وارې بیا غلط کا. تاسو ملګرو ګوره دا ډبل ټیپ خو کوئ که نه د مسلمانانو یا مسلمانانو ته باندې مخ خراب دی ډیټول راواخله مله زموږ مخ نه به څه خراب شي. موږ هسې هم غر کي وو عشقو یارانو غمانو ځای ته رسولي وو د بل چا سره. اوس په بیا خلک نور ګمان شروع کړي. ګرده بیا ونلاین عاشق لیکي خوله بنده ونیسه. خو د عاشقیانو خبرې نه کوي. د ټیک ټاک خلکو ته چا وویل چې داسې عاشقیانې وکړئ؟ بل ټیک ټاک کوئ لکه سترګو کې راله د خدای مسلمان سترګو کې دې ور واچو په سترګو کې ور واچو. دا د ده سزا ده. ور واچو په سترګو کې ما ته مې صفا کوه. دا څه شی دی یاره مړه دا که چا سکرین شاټ ویشتو چین ته به مو شرموي. څنګه ښایسته ښکارې ظالمه څنګه خوند کوې شابه ښایسته ښکارې چې ما درته ویل ښایسته ښکارې بالا خوله کژه مه کوه. یاره شخابنو احمده بیشل تکړه شه دې شیشه باندې د پاسه کېنې دې شیشې نه نن بچي وباسې دومره یې وټکوې. استغفر الله شیشې څه بچي څه به وي. دا چې کله ډېره راټینګه کوي وټکوي بیا چینګ چینګ شروع کړي چینګ 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 ځکه مشکان لږ وخانده چپسې مړه شیشه ټکوئ. یاره نو زه دا حیران یم چې لکه په دې شیشه ټکولو باندې تاسو نه څه خرابېږي خوږېږي هسپتال ته پیځئ مریضان کېږي. مړه د هغو پاسته نرم ملایم لاسونه دي خامخا لږ نخرې اداګانې خو به کوي. تکړه شئ لکانو. ارمان قطر ولته ارمان قطر مننه احمد ورور مننه. ارمان قطر
بل ارمان قطر دی زه څوک پیژنم. راټینګ دی. قربان جمال زما چې دا ډبل مینوال ټیپ زنده‌باد، زما مینوال زنده‌باد. سیف شابه الله وعلیکم سلام. ها شابه څنګه یې؟ بس دغه شان دی یم تک تور ګوره راته. نور څنګه یې؟ زه ښکلی یم. په ته دنیا کې زه صرف بدرنګه یم، نور ټوله دنیا ښایسته ده. ښځه ځان ته بدرنګه وي. نه صورت نه، انسان په اخلاق چې ښایسته وي بس هغه منه. زما اخلاق صورت ښایسته دي. ته راته ګوډ نشان راکړه شاباس. خو که دې په ما پسې خبره بله ورځ وکړل قسم دی ګوره وران و چې دا خبره مې خفه کړي. دا ما په تا پسې نه دي کړي، دا ما راته وختي ووي چې بیا زه په لایف کې نشم ایستلی که ما داسې خبرې نه کولې. بیا دستي غورځولې ها. نجیب نوم دی د کسې د نوم دیګر ورور ته څوک داسې کمنټ نه کېږي. زه خو ستا ورور یم، بره کښېنه شیشه ټکوه. شیشه ټکوئ شیشه ټکوئ مینه والو او مینه والو. مړه پرېږده سړیه. زرونه دې کم وګوره چې بیا دا نه وایي چې پنشمنټ مې راته معاف کړې. زرونه دې کم وښه چې خبرې یې پنشمنټ مې درته معاف کړ. نه معاف نه، دی نه مخکې د نه ما هم ګټلې پاتې ماله مالټه. دغه یو لږ ته مالټه ورکړه شاکر جاني. عام دی عام. سمه ده استنه بیا زر راځه. زه لاس مینځم. دا د ټیشو صفا کېدو څه خبره وتېده. ډایرکټ یې بلاک کوه. نه نه مړه ما سره موډیټران ناست دي، خدای کو چې دوی کمنټ کوي نو لا کړي نه شي شوي نه بلاک کوي. خو لا پوره نه دي راغلي موډیټران. ډبل ټیپ کوي لکانو شاباس شیشه وټکوي ټول. ډبل ټیپ لایف شیر ملګرو تکړه شي. مینه دې کړې ده شهابه لکه دا پوښتنه زما نه ولې کېد. ځکه یې کوم چې مینه خوند کوي. زه خپله مینه سوې یم. دا پوښتنه خو ځکه کوم چې زه مینه سوې یم او که نه. وایي چې مرهم د جوړېدو ورسره نه وي داسې زخم چاته مه ښیه رحمانه. هاله او د زړه راز دې چاته مه وایه مسکان دغه یار به یار لري تا به رسوا کي. او نو ریلی هغه به یاد وي. ها ودې بیرولم رښتیا وایه. ها لاسې دا دومره تجربه څنګه لري؟ دا دومره ما سره دومره مینه مه کوه. عادت په مې کړې او ما مینه کړې خو مینه چا راکړې نه ده. او ودرېږه اوس هم یو شعر درته وایم. دوه کسان دوه ګلان ملګرو، دوه کسان دوه ګلان یله ودرېږم شعر درته وایم. ما سره مه کښېنه زما بسې زه داسې یمه. ما سره مه کښېنه زما بسې زه داسې یمه. هسې نه چې رسوا سې زه داسې یمه. دغه دوه کسان دوه ګلان وولئ مسلمانانو دوه ګلان وولئ. څنګه شعر مې وویلې ظالمه. وا دې لا نه وویله. زه ستا په شعر باندې داسې نه ته پوه نه شوې څه شي. وا ما کوم شعر ویلې ځه که ته پوه سوی. یاره دا ته اوس وګوره یاره قسم دې سړی خفه شي. موږ هلته په شعرونو شو تاسو دلته وروره خپل مړه پرېږده سړیه. ټول ډبل ټایپ کوئ. دی دې شعرونه وایي دی دې خپل شعرونه وایي. دی لیونی سوی دی. دی دې خپل شعر و شاعري راته وایي. وایي چې سبا درپسې جاړم هېروی دې نه شم. زه نه دې نیسم ماله دومره مینه مه راکوه. جار جمال تhank you. شعر ما وي جار جمال یې بل ته ووي. جار مې تر خولې ووتی هغه جمال پکې راغی. په جمال ور وتپول سو. یاره تاسو را ډبل ټیپ ولې نه کوئ؟ زه دې ته حیران یم چې دا شیشه تاسو ولې نه ټکوئ؟ څه مشکل دی؟ زه درته وایم شهابه واوره
صحیح د پنشمنت کې به مینوالو نوم وانه مو څه وکړل. ها ورستا ها شعر ته ما غوږ نیولې زما شعر ته نه اوري دا ولې ارشاد د زړه په غوږونو یې اورم. وای په هوا کې یو مرغه دی په هوا کې یو مرغه دی چار چا ونیوی دغه دی دا هم داسې شعر و. زما په شعر کې خو مطلب وي ستا شعر ګوره ستا شعر زه په مطلب سره اورم په غور سره مطلب تر باسم ته بیا زما تر شعر مطلب لا نه باسي هسې منډې په وای من تا ته چې ما ته دومره شعرونه زده دي چې ته خبره کوې زه به ستا خبرې مطابق شعر وایم. ځان خبر کړه. خو تا ته زه بیا نه یم ته بیا زر وایې انلاین نو په دې وجه زه ډېره ګزاره کوم. نه درته وایم ته بیا زما مینهوالو ته وایې ما ته بیا ولې وایې څنګه زه خو ډېر شعرونه لکه د مار ته یو شعر وایې ځه اول به سټارټ لکه د مار څه واخو زما هر یو مینهوال به ته پکې یادوې د ټولو نومونه در ښایم 400 کسان دي د دا ګردو نومونه هغه څه وخت کې چې مطلب هغه جنګ جګړه راغلی وه که نه نو په هغې پسې ما یو شعر ویلی وایي قسم دې که د زړه نه مې وتلی سړیه قسم دې که د زړه نه مې وتلی سړیه خو بس څه وکړم ډېرې مجبورۍ درنه جدا کړم. نه تاسو شعر ورته ووایه ځه پرېږده جمال ته یې ووایه فیاض خان ته یې ووایه ښایسته سپیشل والا شعر ورته وایه سپیشل والا سپیشل پوره نوم یې څه دی جمال پسې بل څه جمال خان جمال الدین څه مستر جمال دی اوس به سوچونه زما نیکه وي دومره سوچونه دي واله لکه یو ځای چې دي بس بس د یو ځای اکسیډنټ کړی مستر جمال ته پکې دا دوه درې شعرونه ډالۍ وي تاسو ډبل ټیپ کوئ دا شیشه راټینګه کړئ دا څنګه کوئ تاسو شعرونه ورته موږ وایو تاسو شیشه ټکوئ ملګرو نه نوم دوباره واخه شیشې کې د خبره ختمه ډبل ټیپ کوي ملګرو شاباش ډبل ټیپ کوي ټول. مستر جمال د پاره د دوه درې شعرونه ډالۍ وي سمې ځان خپله سمې بخت خراب کړم سمې ځان خپله سمې بخت خراب کړم ښکلو مخونو خو زه سخت خراب کړم سمې ځان خپله سمې بخت خراب کړم ښکلو مخونو خو زه سخت خراب کړم او خلک خراب وي د یو بل د لاسه خلک خراب وي د یو بل د لاسه زه مې د خپل زړګي کم خراب کړم او زه په هر ګوټ پیر کې انتظار کوم زه په هر ګوټ پیر کې انتظار کوم او زه په هر ښکلي بلا وخت خراب کړم زه په هر ښکلي بلا وخت خراب کړم ولې پر ښکلي پسې حسن پرستی کوئی جنون عشق خدا نے بھی کیا ہے پورا تفسیر قرآن لکھا ہے ماشاءالله سبحان الله بشک په دې باندې څوک پوه شوی نو دې کې فلسفه او بدی یو شعر کې خو څوک پوه شوی. وعلیکم السلام خطاب افغان په خیر علي روري جوړې صحت ته ښه فیاض خان ته شعر ډالۍ نه په پنشمنت کې داسې زماره شعرونه دومره بیکاره خو نه دا به بې ځایه ډالۍ کوو پنشمنت کې نه منه مینوال دی پنشمنت کوي څلور کسان څلور ګلان ملګرو څلور مننه خطاب افغان څلور کسان څلور ګلان یو کس بل پکې راسي درې پوره سول لکه دا ګلونه دی خو په قرض ورولې خو وروولې یاره څلور ګلان څلور کسان جار خدایا پاکه دوه کسان نور دوه کسان خدایا پاکه وای ورک دی رانا سړه جانانا ګرځم پسې ز جانانا هم تا وړې دې نور چا وړې دې اوس په ډبل کې شمارېږي چې تاسو سوالې په ډبل کې به شمارېږي خو خیر هېڅ خبره یلا کپسو زوري نه دی څه وایې ووایه کپسو یا محمد ډبل مننه خطاب افغان مننه جګره پنشمنت اوس ښکاره شو ها اوس خطاب په لاس را لیکې
نو ما زه خو ملنګ سړی یم چې یو لاړ شي بل راشي بل لاړ شي بل راځي. خو نه لکه دا وفادار سړی دی، دې مې په یو قانون هم نه پرېږدي خطاب افغان. کې ولیکم شاه لاله پلیز جواب راکړه. ما ته انبوکس دغه کې واتس اپ کې میسج وکړه حمزه، واتس اپ کې میسج وکړه. کتاب افغان مننه جګره. تاسو ډبل ټیپ کوئ ملګرو 200 کسان یې چې سره ټکوي. ټول سکرین کوي ماشاءالله. سلام ورو، وعلیکم السلام. دوران غلونه دی دلته څوک هم د بشولو نه دی. کتاب افغان مننه جګره مننه. ډک دی عمر دیس عمر می څو دی ولې زما په عمر باندې د عمر دعا راته وعلیکم السلام ورحمت الله. ارمان قطر څنګه جوړې سیادت خیره خیم الحمدلله استاد وګانی. سلام علیکم السلام. شهزاده څنګه جګره؟ سلام استاد وعلیکم السلام. وعده در سره کوم نه مانا ना 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 ऐसी गलती दोबारा आइंदा मत करना. ऐसा कभी गलती से भी सोचना मत. کیم دنو نه غړي ور اخره کې وزر کس نه وختي ما سره دوکو کړه خپام کوي خیره تا تاسو سره په ډماران ناشتي نو تاسو سره به کم داسې کسان ناشتي چې دوکانه کې ستا کسان هم په اخره کې گزار کوي مخه خاص ظالمان په د زړه باندې تیرولي په نوم یې نه اخلم 20 سال. واه مننه د ټولو مرګرو ډیره مننه. اوس داسې وکړه چې خطاب ته یو ښایسته سندرې ټپي لکه چې څه دې په زړه کې وي هغه ته ډالۍ کوم. خطاب نغمه مې مخکې اخلي. خطاب افغان سپیشل دی خطاب ته ډالۍ وي وایه که کنه نو ډبل کې وله خطاب افغان مړه اوس ما سندره وایه که ډبل کې وله غوسه راولې. سوري ارشاد. خطاب افغان ته ښایسته یو څو ټپې سندرې هر څه ډالۍ کړه. خطاب افغان ته سپیشل ډالۍ کوم سپیشل خاص سپیشل خطاب افغان ته ډالۍ وي. غور په وکه خالي ډالۍ دی نه وي د زړه د په دا غوژو د دماغ په غوژو په ټوله واوره ښایسته زما فیورټ سونګ. زه دې هېر کړم جانانا اخر څه شوي له مانه. زه دې هېر کړم جانانا اخر څه شوي له مانه. ای ظالما کله کله خو راځه رقیبان را باندې ما خوشاله وه. ای ظالما کله کله خو راځه رقیبان را باندې ما خوشاله وه. زه دې هېر کړم جانانا اخر څه شوي له مانه. ښکاره دعا پټې خیرې کومه د مسافرو غوندې شپې کومه. ښکاره دعا پټې خیرې کومه د مسافرو غوندې شپې کومه. دومره بستې نور مې ما هزاره وه رقیبان را باندې ما خوشاله وه. دومره بستې نور مې ما هزاره وه رقیبان را باندې ما خوشاله وه. زه دې هېره کړم جانانا اخر څه شوي له مانه. زه دې دیدن پسې لیواله یمه والله چې ډېره ناکراره یمه. زه دې دیدن پسې لیواله یمه والله چې ډېره ناکراره یمه. راته خپل پردو پیغور مه جوړوه
رقیبان را باندې ما خوشاله وا رات خپل پردو پیغور ما جوړوا رقیبان را باندې ما خوشاله وا زه دې هېر کړم جانانا اخر څه شوي لمانا. वाह 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 ढेर जबरदस्त हो पजल पूरी सुरीली आवाज सुहाना मौसम सब लोग आशिक बैठा है इधर क्या वाह वाह خطاب وغن مننه چې ډیره مننه ډبل ټیپ کوئ ملګرو لایف شیر کې ډبل ټیپ لایف شیر شاباس ټیپ کوئ چار سم ټول ډبل ټیپ کوئ لایف شیر 300 کسان چې چوټه کوي ټول ملګرو تکړه شي دس زوخه بي بخیر علي زوخه باجی زوها باجی نه ته چې را ماته مسکان باجی لیکې دا څه مطلب ته چې کله باجی زه سلور جنہ کوته ویم 400 والا زوخه یو تی یو بل جنہ سلور جنہ کوته باجی ماته باجی ولې وای ولې ډایرک خور نه راته قران نو باجی مطلب څه دی باجی لکه څنګه موږ مشرانو ته کاکا ماما لالا وای دا څه ته باجی ته مشره ماته ډایرک خور باجی به ماته نه وای آینده چې ماته دا کمنټ ته ونه کې چې باجی واټ باجی څه شي درته ویم خور وای سیسټر وایا امیر رور مننه قربان سم زړه وایا ډبل ټیپ لایف شیر مرګرو خطاب وغانه مننه چې خوشاله اوسئ خور زه نشم نه خور سره چې سو ارڅ دی هغه زه نشم برداشت بیا به زه نشم کوي باجی شیشته باجی څه ته وای باجی خور ته نه وای باجی کنه والله ناشک دی که خودت شک نستا ته شک شوی نستا زه خوش رنیم دا اوس ټول ماته وایي چې ماته باجی مو سره ته میاره ته شروع کوم ترور مور بدل نه پسوي ما خالد هغه جنکیانو تا ته در فکر کوي کنه نه په څه ټول ته ترور ویم ما ته خو باجی نه مور راته وایي هیڅ خبره نه ده اوس دا جنکیانو ته ځان ټینګ دا کمنټ اوس درته سټارټ سي ټول ورته وایي دا تاسې تر ځانو غټي ګڼي ښه ځان ماشوم درته بولي د ځان ماشوم درته جوړ کړی دی ډبل ټیپ لایف شیر مرګرو تکړه شي بیگم تو ډبل ټیپ لایف شیر چې جوړ کړی شو بس